ووایو سلامونه زه عزیز مانیروال تاسو ته مخامخ یم او داسې کیسه داسې ده چې د مانیری یم او تاسو ټولو ته پته ده چې عزیز مانیروال شوم د مانیری یم او تر اوسه پورې د ژوند د الله را تر اوسه پورې وواله تر دې پورې راورسېدو نن موږ په باجا کې په پارک کې ناست یو دا شاته چې کوم دی نو زموږ نه د موخې میچ روان دی موخه ورته وایي موخه نو هغې ته به هم ځو فاینل دی او دا ډولکي توری راغلی دي او ډېر ښه رونق دی بلا ځوانان را جمع شوي دي خو عابد خان راته وایي چې مخکې به پکې موږ څه وایو نو چې د ده څنګه خوښه وي نو هغسې به وایو نو د کیمرې شاته محمد عابد خان دی چې په موږ ډېر ګران دی خپل کلي حوالې سره ووایئ ستاسو د کلي پوره نوم څه دی او دا په کومه ضلع کې چې کوم خلک تاسو نه پېژني چې هغوی دا خبره ووایي زموږ کلی خو صوابۍ ضلع کې دی صوابۍ ضلع کې څه کم و زیات 1500 کلي دي او 50 یونین کونسلې دي زمونږ کلی مانیری چې دا نو هغه پراپر صوابۍ چې ده نو بس په دې کې دې سره خوا کې دی ورسره خوا کې صوابۍ کلی دی چې یو یونین کونسل دی او زمونږ کلی 3 یونین کونسل دی غټ کلی دی مانیری او مانیری د ډېرو لویو لویو خدای خدمتګارو کلی دی او موږ نه وایو خو خلک وایي چې د ډېر میلمه دوستو خلکو کلی دی او بلا ډېر ډاکټران دي پکې شکر دی بلا ډېر انجینران دي پکې عزیز لاله تاسو خپل یعنې تاسو ټوله دنیا ایز ا شاعر ایز ا ادیب پېژنئ کله تاسو ته پته ولګېد تاسو شاعري کولی شئ یا کله تاسو شاعري شروع کړه نو شاعري خو دا ما څو ځله مخکې هم ویلي چې په 15 اتیا کې 1915 اتیا کې ما شاعري ښکاره کړه ګنې ما د مخکې نه هم شاعري لږه ډېره کړې وه نو چې کوم غزل لومبی ووایي نو هغه زما سره چې څوک ناست وو نو هغوی ویې چې یاره دا خو ډېر ښه شاعري ده په دې کې پختګي ده په دې کې رواني ده په دې کې شاعري ده په دې کې پیغام دی نو 1915 اتیا نه ما شاعري چې کوم دی ښکاره کړه بنیادي طور زه سیاسي ورکر وم او ما پروپیګنډې بلا ډېرې کړي دي ما پوسټرې لګولي دي بینرې مې لګولي دي او سیاسي فکر سره تعلق د باچا خان بابا سیاسي فکر مې خوښ و د هغه پیروکار وم د هغه پیروکار یم ځکه چې د باچا خان بابا فکر د ټول انسانیت لپاره او باچا خان بابا چې کوم دی نو په کام کې اصلاح کړې وه باچا خان بابا چې کوم دی نو تربیت کړی د خپل کام د پښتنو تربیت یې کړی او باچا خان بابا هلې ځلې چا سره کړې وې په دغې ګوند کې یا په دغې چې کوم تحریک دی په کې تاسو چا سره وئ زه خو ما خو د باچا خان بابا هم لیدلی و او هغه کرسۍ مې هم چلولې وه لږه چا به په دې کرسۍ کې داسې بحثي کې زمونږ کلي ته راغلی و نو چې د پلاین کوچ نه راکوز شو نو د هغه کرسۍ زه ځان په دې بختور ګڼم چې ما د ځای نه هغه برنډې ته بوتلی وه او د هغه خبرې مې اورېدلې وې د هغه تقریرونه مې اورېدلي وو او هغه به ډېر داسې انداز کې خبرې کولې چې بل ته به منتقل کولې او وی چې دی زما په خبره باندې پوه شي هغې باندې چې زه سوچ کوم نو چې باچا خان بابا کمې خبرې کولې نو هغه د ترقۍ خبرې وې خوشحالۍ خبرې وې د کام د خوشحالۍ ترقۍ د اجتماعي خوشحالۍ نو د باچا خان بابا فکر سره مې ځان تړلی و تاسو اجمل بابا سره دغې تحقیق کوئ که نه ولی خان سره وئ ولی خان بابا د جلسو نظامت هم ما کړی دی په دې هم ځان بختور ګڼم ولی خان بابا ډېر ښه لیډر و هغه سره ما چېرته پیسې نه وي لیدلې په جیب کې هغه سره به دې جیب کې یو پین و او دا د ربړ سپلای به یې په خپو کړی وي 1900 روپو جوړه جامې به یې چولې وي چې ما کله لیدلی دی ولی خان بابا نو هغه ومه دقسې چې کوم دی نو او هغه به کامي خبره کوله د ځان خبره به نه کوله هغه خلک به بدي شي چې چا به ځان خبره کوله نو ولی خان بابا د جلسو نظامت هم ما کړی دی او د اجمل بابا سره د اجمل بابا سره ډېر ګرځېدلی یم
اجمل بابا سره زه د بونیر دوره مې کړې ده، د سوات کړې ده، د کور مې کړې ده او ډېر ګرځېدلی او ناس پاس یم ورسره. د اجمل بابا خبرې هم داسې وي چې لکه زه اوس دا خبرې کوم نو دا د هغه مشرانو د خبرو برکت دی، د هغوی د تربیت برکت دی چې موږ نه شاعران جوړ کړو او موږ نه داسې چې موږ بل ته هم خپله خبره په خپله باندې کول شو. د ادب څه کردار یا څه کردار دی د خدای خدمتګار تحریک کې؟ خو زه وایم چې بلا ډېر شاعران ادیبان او نوې شاعري چې منځته راغلې ده نه خدای خدمتګار تحریک پیدا کړې ده او چې کومه قامي شاعري ده چې نظم راغې زمونږ شاعرانو ولیکه ویې نو دا خدای خدمتګار تحریک او باچا خان بابا په خپله لیکوالان شاعران هغه سره زیارت خان خدای پاک دې سره د خاورو وبخي، هغه سره به میګې بابا، زیارت خان بابا او داسې خادم صاحب او هغه سره بلا ډېر مهدي شاه باچا دي، دا ټول ورسره چې کوم دی پاتې شي او نظمونه به ورسره وي، بلا ډېر نور شاعران چې زمانې نومونه هیر دي. باچا خان بابا به د دوی سرپرستي کوله او ځکه به یې کوله چې دا په کام کې بیداري پیدا کوي. عزیز جانه په اوسني وخت کې چې کوم ادب دی او دا تاسو وایئ چې دا د کام چې کوم اواز دی د هغې چې کوم مخکې چې کوم ادب وي تحریکونه راوچتولو خلکو کې بیدارۍ به وي، اوس چې کوم د پښتو ادب خبره کوو آیا هغه چې کوم دی د دې کام ترجماني کوي؟ نو عابد صاحب مخکې نظریات چې کوم دی نو هغه ډېر د خلکو په یقینو او نظریاتي سیاستو او د پیسو دپاره نه و، د ځان دپاره نه و، د اجتماع دپاره و. نو هغه وخت ادب تخلیق شوی دی. اوس په ټولنه کې خو سیاست هر ول دسته ده که نه، نو چې موږ کم سیاست کېږي هغې ته ګورو نو داسې ادب نشي تخلیق کېدی چې مخکې کم تخلیق شوی دی. او هم هغه سندرې دي، هغه ټپې دي، هغه نظمونه دي چې هغه اوس هم د بیدارۍ دپاره خلک چې کوم دی نو وایي چې په کام کې بیداري پیدا شي. لیکوالو ته څه وایئ چې هغوی څه وکړي؟ نو لیکوالو ته خو زه دا نشم ویلی چې څه وکړي ځکه چې دا خو ګاډ ګفټډ څیزونه دي او په چا چې کوم کیفیت وي او د څه نه تېرېږي نو هم هغه شاعري کوي. یو شاعري یو مایري. نو شاعري دغه څیز نه کې چې یو سړی په خپله وجړه کېږي او په خپله محسوس کړي او دا چاپېرچل یو کتاب دی چې دا ورته وایي چې ته ووایه. نو دلته چې استادي نو مکه به لیکي نو او هغه د جذبو نه زیږېدلې شاعري وه او دا چې کوم دی نو دا به جوړی دا به مایري شي او هغه شاعري وه. تاسو له چا نه متاثره وئ او اوس هم له چا نه متاثره یې شاعرانو کې او بیا په نور چې کوم لیکوال دي هغې کې؟ شاعرانو کې خو دا ده چې زه داسې د شاعر نوم نشم اخیستی، خو مشران چې څومره ډېر شاعرانو نو د هغوی اثر ما باندې شته او هغوی نه زه معزوزه شوی یم او د هلکانو کې هم زلمو کې هم داسې شاعران دي. نو دا هر چا په شاعرۍ کې یو نیم شعر داسې چې یو نیم غزل داسې یو نیم نظم داسې. نو زه دا ګوته نشم کېښودی خو به هر حال زموږ مشرانو چې کومه شاعري کړې ده یا کوم لیکي کړی دی په نثر کې نو د هغې اثر خو به خامخا وي که نه. نورو په شاعرۍ کې زه استاد او شاګرد پاک کې نه یم، زه چې کوم دی نو نه په خپله د چا استاد پاتې شوی یم او نه د چا شاګرد پاتې شوی یم. زه خو هم چې دا کریشن دی، دا تخلیق دی، دا ګاډ ګفټډ څیز دی. خو راش ته راشي خلک بیا په خپل ذهني سطح باندې کوي چې د ده ناسته پاسته کوم ځای ده، د ده محفل څوک دی، د ده ټولنه څه کومه ده او هلته عالمان ناست دي، هلته شاعران ناست دي، نو د هغې نه اثر اخلي، د چاپېرچل نه اثر اخلي. نو زه چې کوم دی نو مشران کوم شاعران دي بلا ډېره شاعري ده زما ډېره زیاته خوښېږي. خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، حمید بابا دی، سکول افتر جدا دي او غنی خان بابا دی، علی خان بابا دی، بلا ډېر دي. دا تر رحمت شاه سایل پورې، دا راباسین پورې، داسې تر بلا ډېر شاعران دي هغه داسې چې په ملکنډ کې، په سوات کې، په شنګله کې، په ټول پښتونخوا کې. پښتونخوا وطن ښکلی دی او دا چې ښایسته دی نو ظاهره ده چې ښایسته شاعري به پکې پیدا کېږي. عزیز لالا د خپل خوښې شعرونه ووایه.
نو زما خو څه وایم ټول چې کلامونه هم خلکو ته یاد دي بیا هم چې ستاسو د خپلې خوښې ووایي د خپلې خوښې دا چې بې مجاله ګرځمه تا پسې لیواله ګرځمه او هره کوڅه هره لاره پیژنم هره کوڅه هره لاره پیژنم مینې له وپاله ګرځمه ښکليه ستا خندا کې تندرونه دي ښکليه ستا خندا کې تندرونه دي زه جوړوم جاله ګرځمه سپینې سپوږمۍ دومره ورته ووایه سپینې سپوږمۍ دومره ورته ووایه خوب نه راځي ماله ګرځمه نه ځمه ښارونو ته یریږمه نه ځمه ښارونو ته یریږمه غرونو کې خوشحاله ګرځمه او ګرانه یاره لاړم تا به غواړمه ګرانه یاره لاړم تا به غواړمه زمه پیر بابا له ګرځمه او ستا د غزلونو سندرغاړی یم ستا د غزلونو سندرغاړی یم راشه مانیرواله ګرځم تاسو هغه نظم څه شعرونه هم راسره شریک کړو ولې چې دا ټول خلک نن سبا بلا نفسیاتي مسلو سره مخ دي ای د ښار دکانداران صحیح ده ما سره نور څه دي خو دغه شاعري ده نو زرک خان او عامر خان راسره هم ناست دي ستا ورونه دي کشران زما هم ورونه دي ای د ښار دکاندارانو د دماغو مریضانو نه په غم کې خفه کېږئ نه ښادۍ کې خوشحالېږئ نه د غره په سر ټپه شوئ نه د انور په تپ خوله شوئ نه شوئ ستړي نه دمه شوئ نه خوشحاله نه خفه شوئ نه غوسې نه چرته سره شوئ نه خندا نه چرته شنه شوئ نه باران باندې لامده شوئ نه چنار لاندې اوده شوئ زه خو تاسو ته حیران یم نه جړېږئ نه خندېږئ نه په غم کې خفه کېږئ نه ښادۍ کې خوشحالېږئ ای د ښار دکاندارانو